دا د یو ښکلي کلي کیسه ده. یو داسې کلي چې د خاورو کورونه لري، تنګې لارې لري او د کلي تر څنګ یو وړوکی حوض هم شته. هر سهار به لمر په نرمه رڼا سره راوخوت او مرغان به په اسمان کې الوتل. په همدې کلي کې دوه کوچني ملګري اوسېدل. یو ژېړ وړوکی بد خو چې نوم یې ګوبلو و، او بل یو تور وړوکی چرګې و چې نوم یې چونګي و. دواړه ډېر ښه ملګري وو. هره ورځ به یو ځای ګرځېدل، لوبې به یې کولې او د کلي په لارو کې به خوشحال ګرځېدل. یو ورځ دواړه ملګري د کلي په منځ کې روان وو. هغوی ټوکې کولې او یو بل پسې منډې وهلې. ناڅاپه د هغوی نظر په ځمکه یو لوی د جوارو دانې ته ولوېد. دا دانه ډېره ښه او غټه وه. کله چې دواړو دا دانه ولیده، نو دواړه په یو وخت د هغې پر لور منډه کړه. هر یو غوښتل چې هماغه دانه خپل کړي. ګوبل وویل چې دا دانه زما ده، ځکه ما لومړی ولیده. خو چونګي وویل نه، دا زما ده، ځکه زما چونچ پرې لومړی ولګېد. ورو ورو د دواړو تر منځ بحث پیل شو. بحث په شخړه بدل شو. شخړه بیا په جګړه واوښته. دواړو یو بل ته ټېل وهل پیل کړل، چونچ یې سره ولګولې. د لږ وخت وروسته دواړه ډېر ستړي شول او ژړا ژړا خپلو کورونو ته ولاړل. چونګي خپلې مور ته ولاړ او شکایت یې وکړ چې بد هغه وهلی دی. بل لور ته ګوبلو هم خپلې مور ته ولاړ او هغې ته یې ویل چې چرګې هغه ته تکلیف ورکړی دی. کله چې دواړو میندو دا خبره واورېده، هغوی ډېرې په غوسه شوې. د چرګې مور سمدلاسه د بد کور ته ولاړه. بل لور ته د بد مور هم له غوسې ډکه وه. دواړه میندې یو بل ته مخامخ شوې او سختې خبرې پیل کړې. هره یې وویل چې زما ماشوم بېګناه دی او بل ماشوم قصوروار دی. خبره دومره توده شوه چې دواړو یو پر بل حمله وکړه. د شور او جنجال غږ دومره زیات شو چې د چرګ پلار هم هلته راورسېد. هغه یو نوی سپین چرګ و او ډېر په غوسه ښکاره کېده. لږ وروسته د بطخ پلار هم راغی. هغه یو لوی شین بطخ و. دواړو پلارانو هم یو بل ته غوسه وکړه. د خبرو پر ځای هغوی جګړه پیل کړه. هغوی یو بل ته ټکانونه ورکول، وزرونه یې وهل او پړونه په هوا کې الوتل. ورو ورو د کلي نور بدخان هم له حوضه راووته. بل لور ته نور چرګان او مرغۍ هم راټول شول. لږ وخت وروسته دا جګړه یوازې د دوو کورنیو تر منځ نه وه، بلکې د ټول کلي جګړه شوه. هر خوا شور و، بدخان کای کای کولې او چرګان کوکو کول. بکرۍ او سپي هم وېرېدلي وو او په کلي کې منډې وهلې. ډېر وخت وروسته ټول ستړي شول. جګړه ودرېده او ټول حیوانات ستړي ستړي په ځمکه کښېناستل. د هر چا حالت خراب و. ځینې زخمي وو، ځینې ډېر ستړي شوي. په همدې وخت کې ناڅاپه د ټولو نظر یوې لویې ونې ته واوښت. هلته د ونې لاندې یوه عجیبه صحنه روانه وه. ګوبلو او چونګي هلته ارام ناست وو. هغوی هماغه د جوارو دانو په نیمه ویشلې وه او دواړه یې په خوشحالۍ سره خوړل. دواړه خندل او یو ځای لوبې یې کولې لکه هېڅ جګړه چې شوې نه. کله چې لویانو دا صحنه ولیده، هغوی ته خپله تېروتنه معلومه شوه. هغوی پوه شول چې دوی د ماشومانو د یوې وړې شخړې له امله دومره لوی جنجال جوړ کړی و.
د چرګ او بط پلاران یو بل ته وکتل. هغوی شرمېدلي شول او یو بل سره یې پخلا وکړه. ورو ورو د کلي نور حیوانات هم آرام شول. هغوی یو بل سره مرسته پیل کړه او د خپلو زخمونو پاملرنه یې وکړه. په پای کې ټول پوه شول چې د ماشومانو د وړو شخړو له امله باید لویان هیڅکله یو بل سره جګړه ونه کړي. او همدا د دې کیسې تر ټولو لوی سبق دی.